لمنځونه کول اسانه دي، روژې نیول اسانه دي، د رمضان د میاشتې روژې نیول اسانه دي، حج کول اسانه دي، زکات ورکول اسانه دي، مدرسې او جومات جوړول هم اسانه دي. لیکن تاسو ته زه ښیم اصل کار، اصل کمال چې دی هغه د ګناهونو نه خپل ځان راګرځول دي، ګناهونه پرېښودل دي. اصل کمال هم دا دی. ځکه الله فرمایي قرآن کریم کې وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسي پټي او ښکارا ګناهونه ټول پرېږدئ. هغه خلک چې هغه دا ګناهونه کوي ډیر ژر به د دې ګناهونو سزا دوی ته ورکړل سي. یعنی الله رب العزت د ګناهونو د سزا بیان کړی دی. اوس دې آیات څخه دا معلومیږي چې د دې ګناهونو سزا دنیا کې هم راتللی سي او آخرت خو بالکل دارالجزا ده. هلته به د هر عمل بدله الله تعالی ورنصیب کوي. نو ته که هر څومره لمنځونه کوي، ته که هر څومره زکاتونه ادا کوي، ته که هر څومره حجونه کوي، بیا هم ظلم کوي، بیا هم دروغ وایي، بیا هم دوکه کوي، بیا هم کین و حسد او بغض لري، نو دا ستا لمنځونه، دا ستا حج کول به تا هیڅکله جنت ته بونځي.